الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دا یو رجدار مؤمن دویم صفت داده چې د هغې تعلیم او تربیت منګ او تاسې ته راکولی کېږي هغه صبر دی، او د هغې وجه دا ده چې په روژه کې ولږه تنده د ګناهونو منع کېدل او په نیکو باندې تکلیف دا ضروري د مؤمن مسلمان لپاره. د دې وجې نه رمضان ته د صبر میاشت هم ویلی کېږي. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه د نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. ابو هريره فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د صبر د میاشتې روژې نیول او 3 ورځې روژې په هره میاشت کې داسې دی لکه دا سړی چې ټول عمر روژه شوی. روایت امام نسائی راوړی دی او احمد شاکر ورته صحیح ویلی دی حفظهم الله. نو د دې وجې نه مؤمن مسلمان له پکار دی چې هغه په رمضان مبارک کې صبر وکړي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله فرمایلی الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر. هغه سړی چې طعامونه خوري او په خپلو خوراکونو کې د الله رب العالمین شکر ادا کوي دا داسې دی لکه یو سړی دی هغه روژهدار دی او په دې روژه کې صبر کوي. بې صبر ویلی کېږي دې ته چې یو انسان د خپل بدن منع کړي د جزو فزو نه د غصې نه د خپل ژبه چې د شکوا او شکایت نه بنده کړي او د خپل اندامونه د تشویش نه بند کړي. تشویش بې صبر په 3 قسمه باندې یو ته ویلی کېږي الصبر علی المصائب، دویم ته ویلی کېږي صبر علی الطاعات، او دریم ته ویلی کېږي صبر عن المعاصي. مصیبتونو باندې به صبر کې د الله بندګۍ کې به سخته تیرې او دغه شانه کې د معاصیو نه به ځان ساتي او د الله په توفیق سره دا 3 واړه صفات په رمضان مبارک کې موجود وي او په روژه کې موجود وي. لومړنی او صبر کول مصائب باندې نو په دین کې او په روژه کې سړی باندې تکلیف وي ولږه وي تنده وي نور مصیبتونه وي. خدا مؤمن مسلمان په دغه باندې صبر کوي. دویم صبر دی په طاعات باندې د الله په بندګانو باندې او په دې رمضان کې او د دین غیر په عام روزو کې مؤمنان ډېری اوږدې روزې نیسي ولږه پکې موجوده وي تنده پکې موجوده وي. خدا مؤمن مسلمان صبر کوي. او دریم صبر د ګناهونو نه لکه ډېر انسانان هغه ګناهونه کوي خو په دې رمضان کې تر کړي ریدي ولې وي روژه ده او په کار نه ده چې مونږ د الله نافرماني او د الله مخالفت وکړو. په احادیثو کې د صبر ډېر ناشنا فضایل راغلي دي. دا د یو مؤمن مسلمان لپاره رڼا الله رب العالمین ګرځولې ده. امام مسلم رحمه الله روایت ذکر کړی دی د ابي مالک الاشعري رضی الله عنه نه. هغه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والصلاة نور منذ رڼا ده والصدقه برهان او صدقه دا دلیل د ایمان د شخص دی والصبر ضیاء او صبر دا یو چمکدار عمل دا یو رڼا کوونکی عمل دی. نو دې وجې نه صبر دا یو بهترینه بندګي ده
او بهترین ډالۍ د چلای یو بنده ته ورکی. حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. یو بنده ته یو ډالۍ یو تحفه نه دا ورکړی شوی دا ډیره غوره او پراخه وي د صبر نه. تر ټولو غوره ډالۍ د مؤمن مسلمان لپاره څه شي ده؟ هغه صبر دی. د دې وجه نه صبر به وجه باندې انسان ته جنت حاصلېږي. حدیث کې راځي، حدیث ته ابو انس ابن مالک دی، غیما د نبی صلی الله علیه وسلم نه واورید چې رسول الله فرمایلی الله رب العالمین او فرمایلی اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه. کله چې زه امتحان وکم وخپلو یو بنده باندې د هغه په دواړو سترګو کې او دا بنده صبر وکي نو وای زه د دې په مقابله کې دې بنده ته جنت ورکوم. ګوره سترګې ته الله واغستل او د صبر وکړ نو دل انسان له الله رب العالمین جنت ورکي. عطاء ابن ابي رباح وی ما عبد الله ابن عباس ویلي چې الا اريك امراه من اهل الجنه. یو خزر ته ونخه ما چې په دنیا کې جنتي خزر. زه په دې خبره باندې لږ حیرانم شوم. موضوع ضروری وخه نبی صلی الله علیه وسلم ملګری عبد الله ابن عباس فرمایي چې دا یو زنانه ته اشاره وکړه دا تور زنانه نبی صلی الله علیه وسلم تراغله وغه تو ویلي اني اسرع واني اكتشف. ما باندې مرګي بیماری راځي او دا هغه د وجه نه چې دې ز به سترکیږم مال دعا وغواړه یعنی درنه الله لري کی. نبی صلی الله علیه وسلم ته یې کته صبر کې ستا خوخه ده او کدی خوخه دعا الله وغواړم او کو صبر کې نو ستاسو لپاره جنت ده. هغه چې الله رسول صبر کوما خو زما عورت ښکارا کیږي اکتشف الان جامل لكم دلنا دعا وغواړه چې رسو جامل لرنکم. نبی سلام الله دعا وغوښتله دی په هغه تکلیف باندې صبر وکړ او هغه بے فردگی چې دی هغه لری شوله الله رب العالمین د هغه په وجبان جنت ورکو. موږ تاسو په رمضان کې او په نور بندګانو کې په سختو په تکالیف باندې صبر کوو چې الله رته جنت راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.